دا خبره مې ډیره زیاته بدی شي چې که چېرته په وطن کې ستا پلار، مور، ورور او یا دغسې بل د فامیل او کورنۍ څوک مړ شي نو ته به ترې نه وې خبر، خپلو خولو کې به ډوب وې، یا به چېرته سرن مرته خواري او مزدوري کوې، یا به د کار او روزګار نه وي د هغې دپاره به کړېږې او پریشانه به وې، یا به په پردیس کې بیماري لرې. لنډه دا چې څه نه څه ستونزه او مسله به لرې، زړه به دې وغواړي چې راشه فیسبوک وګوره چې غمونه شاته کې، خو چې څنګه یې وګورې نو دغه علاقایي پیجونو والا کسانو به پکې ورکړي وي چې پلاني اکسیډنټ وکړه مړ شوه او یا ورته هارټ اټیک وشوه مړ شوه. نو دغه اچانک او سمدستي خبر او مرګونه سړی ډېر خرابوي. که څوک د یو څو وختونو او کالونو نه بیمار وي نو بیا به هم سړی لږه ګزاره وکړي چې زه خو بیمار و نو ځکه مړ شوه، خو چې دغه اچانک خبر په فیسبوک وګورې نو در باندې ځمکه او اسمان یو کی. بیا په دې نه پوهېږي چې څه وکم. د کور خلک دغه مړ بنده د مسافرو نه پټ ساتي، خو د دې ظالمانو د لاسه چې دوی غواړي چې د خپل فیسبوکي پیج فالوور سیوا کی نو بیا یې په فیسبوک او سوشل میډیا ورکړي وي چې پلانه د پلاني زوی په حق ورسېده. دا ظالمان په دې نه پوهېږي چې که مسافرو ته دغه بیړنۍ او اچانک خبر ورسېده نو د دوی په زړونو به څه تېرېږي. د دوی سره نور څه نه وي چې څه خپل کریټ کړي او چېرته ښه او مثبت کانټینټ جوړ کړي چې خلکو ته ترې پیدا ورسېږي او په خلکو کې پوهه او شعور راولي. بس خو دغې ته ناست دي چې هغه د پلاني ساه ورکړه، که څوک مري او که څوک په دریاب ډوبېږي. د دوی سره د خپل فیسبوکي پیج او یوټیوب چینل غم وي چې فالوور مې سیوا شي. بعضې پیج ایډمنز دا جواز وړاندې کوي چې موږ ته د کور یو سړی ووایي نو ځکه دغسې پوسټونه کوو. نو دوی ته به دا ووایم چې د یو سړي په خوله دغسې پوسټونه مه کوئ. دغه یو سړی به دې ته رضا وي خو شل به نور د کور دې خبرې ته نه وي راځي. او بل مسافر د کور خلک د دغسې خبرو نه زر خبرول هم نه غواړي. نو د دا قسمه پوسټونو نه ډډه وکئ. څومره چې د سوشل میډیا والا یوزر او ایډمنز دي نو دوی ته عاجزانه درخواست کوم چې دا د مرګونو پوسټونه په سوشل میډیا مه کوئ. هغه خو هسې هم مړ وي، چېرته په دې اچانک خبر په روغ وسه ونه شي. د خپلې لږې پیدې دپاره د نورو خلکو زړونه مه خوږوئ. چېرته بل څه تعمیري پوسټ وکړئ چې خلکو ته ترې خیر ورسیږي، نه چې تاوان او خفګان. ګرانو ملګرو، که ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک او د ملګرو سره یې شیر کړئ او زما یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ. خوشحاله اوسئ.